ګرانو ملګرو السلام علیکم. د ادبي لارښود او ماهر تعلیم پروفیسر جانزیب نیاز صاحب یو کلام در سره شریکوم. دا کلام داسې دی: ای پښتونه په وحدت کې بشته کېږي، که یو نشوې خیال کوه ګورې ورکېږي. ای پښتونه په وحدت کې بشته کېږي، که یو نشوې خیال کوه ګورې ورکېږي. په ټوټو ویشلې قام شته کېدی نشي، په ټوټو ویشلې قام شته کېدی نشي. خدای د پاره ویښ شه کله به ویښېږي، په ټوټو ویشلې قام شته کېدی نشي. خدای د پاره ویښ شه کله به ویښېږي. د دې ځمکې په مخ هر قام ویښ شو شته شو، د دې ځمکې په مخ هر قام ویښ شو شته شو. ته د مرګ په خوب اوده یې نه ویښېږي، د دې ځمکې په مخ هر قام ویښ شو شته شو. ته د مرګ په خوب اوده یې نه ویښېږي. دا مې واوره که همدغه د حالت وي، دا مې واوره که همدغه د حالت وي. همیشه به د اغیار لاس کې لوبېږي، دا مې واوره که همدغه د حالت وي. همیشه به د اغیار لاس کې لوبېږي. بس د ډېره وشوه رنګ د دنیا بل دی، بس د ډېره وشوه رنګ د دنیا بل دی. که لږ رستو شوې بیا چرې نشته کېږي، بس د ډېره وشوه رنګ د دنیا بل دی. که لږ رستو شوې بیا چرې نشته کېږي. په دې هر څه لږ سوچ وکړه ځان پې پوه کړه، خپل وطن کې په سرو وینو ته لمبېږي. په دې هر څه لږ سوچ وکړه ځان پې پوه کړه، خپل وطن کې ته په سرو وینو لمبېږي. او ته کتاب د باچا خان زرکه راواخله، لیک په عدم تشدد دی که پوهېږي. ته کتاب د باچا خان زرکه راواخله، ته کتاب د باچا خان زرکه راواخله، لیک په عدم تشدد دی که پوهېږي. تشدد د تشدد نه پیدا کېږي، تشدد د تشدد نه پیدا کېږي. که ته عدم تشدد خپل کړې ښادېږي، تشدد د تشدد نه پیدا کېږي. که ته عدم تشدد خپل کړې ښادېږي. نیاز وایي هر څه پرېږده متفق شه، نیاز وایي هر څه پرېږده متفق شه. په لمسون د اغیار مزه تباه کېږي. نیاز وایي هر څه پرېږده متفق شه، په لمسون د اغیار مزه تباه کېږي. ډېره ډېره مننه. دا کلام پروفیسر جانزیب نیاز صاحب په 10 جولای کال 2007 په شکاګو کې لیکلی دی او د هغوی په کتاب ګبین کې چاپ دی. ډېره ډېره مننه. ښاد آباد او بریالي اوسئ. د خپل ځان او چاپېریال خیال ساتئ.